سلام ګرانو دوستانو، هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست. په دې ویډیو کې غواړم چې وښیم څنګه کولی شو د موبایل یا فیسبوک هر ډول مشکل وي په یو کلیک سره یې حل کړو. که هغه د فیسبوک کار نه کوي یا ډیټا کار نه کوي یا داسې نور مشکل وي په ډیټا کې، همداشان د موبایل هر ډول مشکل وي هغه هم په یو کلیک سره حل کولی شو. نو تاسو د دې لپاره چې دا مشکل حل شي، لومړی به راسئ دلته به په موبایل سیټینګ باندې کلیک وکړئ. کله مو چې د موبایل سیټینګ باندې کلیک وکړو نو لاندې به راشئ. دلته لاندې جنرال منیجمنټ مې به کلیک وکړئ. کله مې چې کلیک وکړ دلته ریسیټ آپشن لیکلی ده، تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ. دلته به تاسو دې چې ته داخل شئ، دلته درې آپشن دي، یو ریسیټ سیټینګ ده، بل ریسیټ نیټورک سیټینګ ده، بل فاکتوري ډیټا ریسیټ ده. که چېرته ستاسو مشکل په موبایل کې وه، هغه لپاره موبایل په ریسیټ سیټینګ باندې کلیک وکړو. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ نو تاسې دلته ریسیټ سیټینګ کلیک وکړ، دلته به خپل پاسورډ داخل کړئ د موبایل. نو هغه نه وروسته به په نیکس باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په نیکس باندې کلیک وکړو نو ستاسو هر ډول مشکل چې په فیسبوک په موبایل کې وي هغه به حل شي. دوهمه لار کې بل چې د ریسیټ نیټورک سیټینګ، کله چې په نیټورک یا فیسبوک یا وای فای هر شي کې مشکل وي نو د هغه لپاره ریسیټ نیټورک سیټینګ باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړئ نو ستاسو په هر یو سیم کې که مشکل وي هغه سیم انتخاب کړئ او ریسیټ سیټینګ باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په ریسیټ سیټینګ باندې کلیک وکړئ دلته انټر کرنټ پاسورډ نو خپل موبایل پاسورډ داخل کړئ او هغې څخه وروسته په نیکس باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په نیکس باندې کلیک وکړئ نو د موبایل یا د فیسبوک هر ډول یا د نیټورک هر ډول مشکل دی هغه به حل شي. دریمه برخه کې بیا چې که چېرته تاسو غواړئ چې موبایل مو د هر ډول اپلیکیشن هر چې څه صفا کړئ یا پاک کړئ نو د دې لپاره تاسو فاکتوري ډیټا ریسیټ باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو نو تاسو دلته ټوله ډیټا هم د منځه ځي، هغه که ګوګل اکاونټ کې وي هر چې هغه به هم له منځه لاړ شي او تاسو به په دې باندې ریسیټ باندې کلیک وکړئ، هغه به ټول مشکل به حل شي. که ویډیو مو خوښه وي نو لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ.